پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي وضعیت بحراني دی او باید دا بحران زیات نشي. پخوانی ولسمشر له ولسمشر غني غوښتل چې وضعیت ته دې له سره کتنه وکړي او وضعیت په شدت سره مخ په خرابۍ روان دی. پخوانی ولسمشر خبریالانو ته وویل له اول سره ټاکنو سره مخالف او د ثبات په ګټې نه بللې. وایي په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون وضعیت ته یو پټ رفرندم و. نباید کشور ما به بحران زیادتر بره. ما در بحران هستیم فعلا، که نتیجه انتخابات نیست، بحران است. پس صدا میکنیم بر دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت که دقت مجدد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني کنفرانس د جوړېدو وخت ونه شو ښودلی. ویل چې ژر دې دایر شي. پخوانی ولسمشر وایي چې د ولسمشر غني په غوښتنه په خپله د چین په ناسته کې ګډون نه کوي او په وینا یې د ولسمشر غني غوښتنه وه چې د چین ناسته دې په لوړه کچه نه وي. دوی داسې فکر کوي چې په چین کې به د آشتي ملي پر نظام او پر څه باندې خبرې کېږي او ما نه غوښتل چې په داسې حالت چې ډاکټر صاحب اشرف غني په هغه کې تشویش ولري زه ولاړ شم. دا موافقه مې ورسره وکړه چې بده خبر نه و، زما تګ هلته ضرور نه و چې ولاړ شم، نو ځان مې د لیست څخه وکړ. په دې خبري ناسته کې پخواني ولسمشر وویل چې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. د وحید مژده وژل د بیان ازادي خفه کړي. د سولې د فعالینو په نښه کول باید بند شي. هغه څوک ګرم نه کړل خو امنیتي ځواکونو نه یې وغوښتل چې د چا د شخصي او سیاسي اهدافو لامل نشي. پخواني ولسمشر د سولې لپاره د امریکا د هڅو نه د ملاتړ هم وویل. هغومره چې د امریکایانو د جنګ او تشدد مخالفت مې کړی دی او کوم یې، هغومره به د امریکایانو د سولې د کوښښو تایید وکړو. پخوانی ولسمشر په داسې حال کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي چې ولسمشر غني تیر ماښام د امریکا د سنا او کانګرس له یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ ورته ډاډ ورکړی چې د سولې د پروسې د فعالیتونو څرنګوالی به له افغان دولت سره په مشوره او همغږۍ پر مخ وړل کیږي. ولسمشر غني په دغه کتنه کې د سولې لپاره خپل ماده ایزه پلان نه یادونه کړې ده او ویلي دي چې دا سولې پروسه دي د افغانستان په مالکیت وي. بل لور ته یو شمېر کابل میشتي پخواني طالب چارواکي وایي چې په قطر کې غیر رسمي مذاکرات روان دي. سیري هم دي. طالبان کوشش ته دې کوي چې خبرې سیري پاتې سي. د پاره د دې امریکایانو طالبان دواړه کوشش کوي چې خبرې سیري پاتې سي، د پاره د دې چې نه په داخل کې یوازې بلکې په خارج کې د افغانستان داسې خلک شته چې جنګ دوامي سي دلته په افغانستان کې. د سولې دا تازه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چین ناسته دوهم ځل لپاره تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې ده. ترڅنګ یو شمېر د سولې هغه فعالان او څېړونکي چې طالب پلوه بلل کیږي هم په نښه شوي دي. هغه څه چې پخوانی ولسمشر یې اندېښمن کړی دی. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.